دا یو چارج سو دا هم بل چارج. ما اوس د نمونې پایس دا چارجونه تاسو ته مختلف النوع چارجونه انتخاب کړي. تصور وکړئ د دې چارج مقدار دی Q1 او د دې چارج مقدار دی Q2. اوس دوی یو په بل باندې قوه واردوي که نه؟ بلکل واردوي. که دا چارج لږ وي او دا چارج ډیر وي دا قوې چې واردوي څنګه دی؟ موږ وایو که چارج کم وي که زیات وي دا قوې چې دوی واردوي دا دایما یو له بل سره مساوي دي. ځکه د دواړو دپاره فورمول څه راځي؟ Q1 Q2 R مربع کا تغییر نه کوي R تغییر نه کوي. Q1 اول ولیکه ضرب Q2 Q2 اول ولیکه ضرب Q1 فرق نه کوي. نو که دا څومره لوی چارج وي چې په دې څومره قوه وارده کړه دی به بل مقابل پر هغه باندې په مغه اندازه قوه واردوي. نو مقدارونه متفاوت دي مګم قوېګانې چې یو په بل راځي هغه به څه هغه به مساوي. او دا الکتروستاتیک فورس مو ورته ویل دا څنګه محاسبه کېدی؟ که Q1 Q2 پر R مربع دا یې فورمول درته راغی. که د دوی ترمنځ محیط هوا یا خلا وي هوا یا خلا نو دغه کا به څومره مقدار ولري؟ دا به وي 1/4 پای اپسلون صفر. او که دا هوا یا خلا نه وي بل محیط وي نو دا به وي 1/4 پای اپسلون د هغه محیط. اپسلون صفر د کوم محیط و؟ د هوا یا خلا. اوس نو تاسې د اپسلون صفر قیمت زده کوئ. څو دی؟ 8.5 ضرب لس په توان د -12. د دې واحد هم اوس نو زده کوئ. د دې واحد څه درته راځي؟ کولم مربع پر نیوټن ضرب متر مربع. د کا قیمت څنګه کوئ؟ دا قیمت راواخه دلته وضع که 4 پای ضرب که کسر ماخوذ که. د دې پر ځای چې دا کار په هر سوال کې جدا جدا اجرا کو نو موږ څه کار کوو؟ یو ځل د دې قیمت راخو دلته وضع کوو او دا کسر محاسبه کوو. جواب یې راغی 9 ضرب لس په توان د 9. نو موږ دا قیمت څنګه کوو؟ دا حفظوو. او که هوا یا خلا نه وي نور محیطونه وي سوال سره چې مخ سولئ د کا قیمت د اپسلون قیمت هغه به تاسو ته په سوال کې موجود وي هیڅوک یې نه حفظوي. اما د هوا یا خلا ده حتما حفظ کوي. د دې واحد به بیا څه وي؟ د دې واحد به د اپسلون د واحد معکوس وي. د دې واحد معکوس څه راځي؟ نیوټن متر مربع پر کولم مربع. دا خو د دې مسله درته راغله. د دې ځای څخه مو یوه مهمه مسله چې زده کړه هغه دا وه چې چارجونه چې کله یو په بل باندې قوه واردوي دا د دوی په مقدارو پورې تړاو لري. څنګه؟ د حاصل ضرب سره مستقیمه. دا د دوی ترمنځ په واټن پورې تړاو لري. څنګه؟ له مربع سره معکوسه. او دا د دوی ترمنځ چې کوم محیط واقع دی د هغه محیط پورې هم تړاو لري. څنګه تړاو لري؟ موږ دا نو به ارتباط لري محیط ته چې محیط څومره د دوی ترمنځ برېښنایي ساحه ضعیفه کوي دا په دې پورې تړاو لري. صحیح ده؟ نو ځکه کا په کوم شي پورې راغی؟ دا د محیط مربوط. د کوم محیط؟ هغه محیط چې دا چارجونو منځ کې واقع دی دا محیط درته یادوم. دا موضوع په دې شکل راله. آر واټن دی د دوی ترمنځ. واحد یې څه راځي په نړیوال کې؟ متر. دا قوه ده واحد یې په نړیوال سیستم کې نیوټن. پاته سو چارج. موږ د چارج یو واحد په مخکینی درس کې ویلی و او هغه ته د چارج طبیعي واحد هم وایي. هغه واحد کوم یو و؟ الیمنټري چارج. په یاد مو دی؟ یعنی ابتدایي ترین چارج چې دومره چارج بیا د یو پروتون او د یو الکترون راځي. د الکترون د دغومره دی منفي د پروتون د دغومره دی مثبت. او دا څو؟ 1.6 0.2 ما تاسو ته چې اختیاري دی لاس په توان د -19 کولم. دا یو واحد سو. بل واحد څه دی؟ بل واحد کولم دی یا کولم به رقم چې تاسو ورته وایاست. بل واحد همدغه فرانسوي عالم په نامه باندې جوړ سوی دی ځکه دا ټول کار هغه اجرا کړی. نو ده په افتخار د چارج واحد په نړیوال سیستم کې څه دی؟ کولم. په نړیوال سیستم کې د چارج واحد ای نه دی. ای طبیعي واحد د چارج، ابتدایي ترین واحد د چارج، تر ټولو لږ مقدار چارج عبارت د څه څخه دی؟ ای. کولم په نړیوال سیستم کې په اس آی سیستم کې د چارج واحد دا عبارت د څه څخه دی؟ کولم. په غټه سی باندې ښکاره کوي. کولم یا کولم به تلفظ کوي غټه سی باندې. او دا په حقیقت کې څه دا کولم؟ 1 امپیر برېښنا په 1 ثانیه کې.
1 امپیر برېښنا په 1 ثانیه کې. دا یې تعریف درته راغی. یعنې که چیرې په یو لین کې په 1 ثانیه کې که چیرې په یو نه دا ما درته اشتباه ولیکئ. کولم په دې شکل باندې لیکنه یې اشتباه ده. زه بیا دا داسې درته جوړ کړم. کولمب اوس خو مې همدا رقم درته ولیکئ. دا عبارت دی د څه څخه؟ امپیر ثانیه. امپیر ثانیه باندې تاسې بلد یاست چې دا څه شي دي؟ دا بنسټیز واحدات دي. امپیر د برېښنا بهیر، ثانیه وخت. دا ما تاسو ته په دې شکل ولیکئ. که د دې ډایمنشن ولیکئ څنګه راځي؟ ډایمنشن یې د کولم د دې چارج AT، A د برېښنا بهیر او ST دی وخت. زه تاسو دې تعریف ووایم. فرض وکړئ په یو لین کې 1 امپیر جریان دی. په یو لین کې 1 امپیر جریان دی. په 1 ثانیه کې چې څومره چارجونه حرکت وکړي د دومره چارجونو مجموعي شمېر ته د دومره چارجونو مجموعي توګه باندې څه بلل کېږي؟ کولم. بیا توجه ورته وکړئ. په دې کې چارجونه روان دي که نه؟ همداسې روان دي. او دا د چارجونو جریان دی 1 امپیر. اوس دلته زه په دې لین کې یو ځای انتخابوم، دغه ځای کې. یا فرض وکړئ داسې یو خیالي تصور وکړئ چې دا چارجونه را روان دي، دلته راشوه سو. داسې کېدای نه سي چې سرکټ خلاص هغه خو چارج نه راځي. اما د دې واحد د زده کولو لپاره فرض وکړئ یا دلته مو یو بل لین کش کړی، چارجونه هلته راټولوو. ښه خبره ده، یو د خازن یو لوحه ده. چارج را روان دی، دا چارجونه پر خازن راځي. په خازن کې چارج ذخیره کېږي. اوس نو په دې کې جریان دی 1 امپیر. سویچ مو ووهئ 1 امپیر جریان را روان سو. چارجونه راځي د خازن په لوحه کې ذخیره کېږي. دا دی وګورئ، دا د خازن یوه لوحه سوه او په دې کې جریان را روان سو 1 امپیر. دا چارجونه راځي دلته ذخیره کېږي. اوس موږ دا جریان ورته روان کړی دی. ساعت مو ورته قید کړی چې څومره وخت تیر سي؟ 1 ثانیه. چې دا 1 ثانیه پوره سوه دا سرکټ مو پرې کوئ. اوس چې دلته څومره وخت تیر سو؟ 1 ثانیه. اوس دلته چې څومره چارجونه راټول سوه په فیزیک کې مو د دې نوم کښېښوده 1 کولم. اوس مو څنګه تعریف ورته جوړ کړئ؟ 1 کولم چارج په 1 ثانیه کې د چارجونو راټولېدل په شرط دی چې جریان څومره وي؟ 1 امپیر. اوس تاسو ماته وایاست که جریان تر 1 امپیر زیات وي نو په 1 ثانیه کې به د خازن پر دې لوحې څومره چارج راسي؟ تر 1 کولم زیات. او که جریان تر 1 امپیر کم وي نو څومره به راسي؟ تر 1 امپیر کم. دا مسله تاسې زده کړه. مګم په عملي لحاظ دا کولم موږ تاسې جوړ کړئ. موږ تاسې د دې وروسته دا واحدات چې جوړوو په SI سیسټم کې د مجبورۍ یې جوړوو. د مجبورۍ یې څنګه؟ زه چې کله کولم تعریفوم څومره وخت کې باید چارج راټول کړم؟ وخت 1 ثانیه نیسم. یعنې هر کله چې تاسې یو کمیت د نورو کمیتونو له جنسه تعریفوئ هغه نور به څومره نیسئ؟ یو چې د دې نوي کمیت یو جوړ سي. لکه سرعت ته موږ واحد څنګه جوړوئ؟ د طولو د وخت واحد مو درلودی نو موږ سول 1 واحد طول او 1 واحد وخت. نو 1 واحد سرعت مو جوړ کړئ. هر وخت چې واحدات جوړوئ په همدې تخنیک نو جریان مو 1 وخت 1 واحد مو جوړ کړئ 1 او نوم ورته ورکړئ کولم. اما د عملي لحاظه دا 1 کولم دا ډیر لوی چارج دی. دا ډیر زیات چارج بلل کېږي. په همده خاطر په عملي لحاظه باندې او حتی په مثالونو کې چې تاسې وګورئ نو مایکرو کولم، نانو کولم به تاسې ډیر واورئ. چې مایکرو کولم بیا څه دی؟ -6 کولم او نانو کولم -9 کولم. ځکه چې دا کولم ډیر لوی چارج دی. په دې شکل دا د نړیوال سیسټم کې د چارج واحد سو. ډایمنشن یې درته ووایم څه ډول کمیت و چارج؟ سکالري. چارج سکالري کمیت دی، صحیح د لوری نه لري. او ډایمنشن یې د چارج مو په کې ښکاره کړي و. د دې ډایمنشن به څه د واحد راته ووایاست کولم امپیر ثانیه. نو AT دا یې ډایمنشن سو. تاسې A په میخانیک فیزیک کې په ډایمنشنو کې نه درلودی؟ هو ځکه چې په هغه ځای کې موږ تاسې د برېښنا بهیر هیڅ نه درلودی. اما دلته چې ډایمنشنونه کاروو په هر واحد کې به تاسې A ووینئ. اوس نو یوه بله پوښتنه هم پاته ده چې هغه ته جواب ورکړو نور زموږ مشکل حل دی. چارج مو وپېژندئ، واحد یې په نړیوال سیسټم کې واټن هم پېژنو، د کا په هکله مو کافي معلومات ترلاسه کړه. دا هغه قوه ده چې دوی یو په بل واردوي.
اوس موږ سوال دا دی چې دا قوه دومره دوی واردوي دا فرض وکړئ رالی 20 نیوټنه اوس دا قوه په کم جهت واردوي خبرې ته متوجه یاست که نه ویکتوري کمیتونه چې کله زده کوو چې په فورمول کې زموږ مقدارونه زده سوه باید د هغه لوری هم زده کړو نو په یاد ولرئ چې دا فورمول یو شرط هم لري دا یوازې د څه دپاره دی د نقطوي چارجونو لپاره تاسو چې دا فورمول کاروئ دا چارجونه چې یو په بل باندې قوه واردوي دا باید څه وي نقطوي چارجونه وي کوچني کوچني کرې وي دا باید د هغوی دپاره وي یوه لوحه مو چارج کړې مثبت بله لوحه مو چارج کړې منفي دوی یو په بل قوه واردوي که نه بلکل یې واردوي څومره قوه واردوي دا فورمول کار نه ورکوي ځکه دا فورمول یوازې د څه شي دپاره دی هغه چارجونه چې یو په بل قوه واردوي دوی باید څه ډول وي نقطوي په دې پوه شولئ چې دا نقطوي چارجونو لپاره دی یعنی که یو چارج دلته وي مثبت یو چارج دلته وي منفي نو دوی یو په بل باندې قوه واردوي د دومره اندازه واردوي اوس سوال دا دی چې په کم طرف یې واردوي د دې جواب داسې زده کوي دا قوه دایما پر هغه کرښه عمل کوي هغه چې د دې چارجونو مراکز وصل کوي هر کله چې مو د چارج پر چارج د قوې لوری رسموئ اول به کم خط رسم کوي هغه د چارجونو مرکز چې وصل کوي چې دا مو رسم کوي دا قوه پر دې خط باندې ده اوس په کم طرف باندې ده دا نو بیا تاسې ووایاست چې چارجونه هم نه وي نو هغه به پر ده قوه وارده کړي ځان ته یې راکشي دی به پر هغه قوه وارده کړي ځان ته یې راکشي اوس تاسې که په مسله پوه سوي یاست ووایاست دلته ما یو بل مثبت چارج راوی آیا دا پر دې قوه واردوي که نه بلکل یې واردوي مګم اوس یې راتویاست څنګه یې واردوي هغه خط رسم کوي هغه چې د دوی مرکزونه وصل کوي دا دی دا خط مې رسم کوي چې دا د دوی مرکزونه وصل کوي اوس نو دی په دې څه ډول قوه واردوي دافعوي دی په دې څه ډول قوه واردوي دافعوي خو دا قوه به دایما پر کم خط باندې راځي هغه خط چې مراکز وصل کوي اوس تاسې دې ته توجه کوئ دلته ما یو بل چارج درته رسم کوي منفي آیا اوس دا هم په دې باندې قوه واردوي که نه بلکل څومره واردوي موږ خبره چې د څومره راغله د دې مقدارونه به راواخلي دلته که محیط هوا خلاوي قیمت به یې وضع کوي او د دوی ترمنځ د واټن مربع مقدار خو مې لاسته راغی صحیح ده په کوم لوري یې واردوي اول به تاسې د دوی د مراکز وصل کوي چې وصل مو کړه اوس نو جاذبوي قوه ده پر د هغه خط باندې دا هغه قوه ده چې دی یې ځان ته راکش کړی او دا هغه قوه ده چې د هغه ځان ته راکش کړی تاسې د قوې رسم طریقه زده کړه اوس نو زه تاسې ته داسې یو حالت جوړوم دا یو چارج دی مثبت دلته یو منفي چارج لرو دلته یو منفي چارج لرو تاسې ما ته پرده باندې د دواړو له طرفه چې قوې واردې سوي دي هغه رسم کوي کولی شئ دا کار څنګه د دوی دواړو مراکز وصل کوي موږ وایي دی خو یې په دې طرف واردوي د دوی دواړو مراکز وصل کوي نو دی خو یې بیا په دې طرف باندې واردوي ومو لیدل زه دغه قوې ته به نوم ورکم F1 دا چې دی یې واردوي دې قوې ته به نوم ورکم F2 دا چې دا واردوي اوس که زه ستاسې داسې پوښتنه وکړم چې پر دې چارج باندې محصله قوه څومره وارده سوې ده تاسې به څه کار وکئ د ویکتورو کې چې کوم قوانین تاسې ویلي وو د ویکتوري کمیتونو د جمع کولو هماغه به اجرا کوئ نو دا مقدار به راواخلئ فرض وکئ اوس ترمنځ یې زاویه 90 راغله دا مقدار به راواخلئ مربع دا مقدار مربع او جامع تر جذر لاندې خو دا مقدار به زه څنګه راواخلم هغه فورمول به ورباندې تطبیق کوي دا فرض وکړئ د دې چارج مقدار ته ووایم Q1 د دې چارج مقدار ته Q2 د دې چارج مقدار ته Q3 وایاست F1 اوس څنګه پیدا کیږي موږ تاسې چې کار کوو په ټولو سوالو کې محیط د چارجونو په منځ کې هوا یا خلا ده نو ځکه موږ د کا قیمت دایم څو نیسو 9000 بلاستوانده نه که په یو سوال کې قصدن پوښتنه وسو چې چارجونه په اوبو کې دي بیا یا د کا قیمت په سوال کې راکوي چې بیخي زموږ کار اسانه دی او یا اپسلون راکوي نو بیا اپسلون چې ورته قیمت راکوي بیا موږ تاسې څه کار کوو دلته مو درلودی په کوم ځای کې هغه دلته واضح کوئ چې اوس فعلا دلته دا واضح سوی چې دا جوړ سو د بل محیط ته واضح کوو کا ورته محاسبه کوو ښه په هر صورت اوس موږ تاسې وایي چې نه ټول محیطونه په منځ کې یا هوا ده یا خلا ده نو اوس وایاست دا څنګه محاسبه کوئ کا Q3 Q1 د دوی ترمنځ واټن مربع
مثال دا واټن ته آر یو ووایم آر یو مربع دا څه ډول یو عدد رالی مثبت عدد دا قوه سوه اوس وایاست دا څنګه محاسبه کوئ دا واټن ته آر دوه ووایم دا قوه څنګه محاسبه کوئ د دې چارجونو مقدار څو دی کیو دوه او کیو درې کا کیو دوه کیو درې پر آر دوه مربع دا یې بله قوه مقدارونه یې لاسته راله ستاسې که نه اوس چې مقدارونه لاسته راله د دوو وکتوري کمیتونو چې مقدارونه ولرو څنګه یې جمع کوو موږ یې ترمنځ زاویه په پام کې نیسو اوس مثال زاویه د نوي د مربعګانو جمع جزر لاندې زاویه نوي نه د زاویه تیتا ده یوه مربع جمع بل مربع دوه چنده لومړی دوهم ضرب کوساین د زاویې نو که چیرې یو چارج ډېرې قوې برېښنایي قوې تجربه کوي د هغوی محاصله د قوو محاصله په وکتوري بڼه له څنګه موږ تاسې دا مسله په مخکینیو درسو کې کار کړې وه